نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی علیہ السلام پسندیده سیزونه چې کوم پاغه کې یو څو سیزونه داسیو چې هغه بار بار دغه اظهار کړی دی چې یاره دا سیز زما پسندیده دی. نو کوم سیز چې د دو جهانو د سردار پسندیده وي او د هغې خوښ وي نو یقیني طور به هغې کې فایدې هم بیا ډېرې زیاتې وي. علما کرام که دا ویډیو ګوري هغې به تاسو ته ووایي چې یاره نبی علیہ السلام چې کوم پسندیده سیزونو په هغې کې سرکه یو داسې سیز و چې نبی علیہ السلام بار بار د هغې ذکر کړی دی او د هغې فایدې بیان کړي دي او بار بار علی الاعلان دا ویلي دي چې یاره سرکه یو بهترین خوراک دی، یو بهترین ترکاري ده. نو مطلب دا ده چې نبی علیہ السلام به ترکاري په طور هم سرکه استعمالوله او بیا څو ځای کې دا راغلي دي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کور کې سرکه موجود وي نو هغه کور کې برکت موجود وي، د هغې برکت به کله هم نه ختمیږي. نو که تاسو وګورئ چې کوم سیز د دو جهانو سردار خوښ کړی دی نو راځئ ګورو چې هغې پسې څه داسې لاجک دی چې یاره دا سیز دې کې فایدې څه دي. سرکه که د هر څه وي، که د انګور سرکه وي، که د سیو سرکه وي یعنی د مڼې سرکه، یا داسې که د نارنج سرکه وي، که هر یو وي د ګنو شربت نه اکثر سرکه جوړیږي، نیمبوانو نه سرکه جوړیږي. نو دا سرکه چې کوم دی که تاسو وګورئ زیاتر استعمال کی خالص سرکه چې کوم نو د سیو او د انګور دا داسې سرکه ده چې په ټوله دنیا کې مشهور ده او ټوله دنیا کې استعمالیږي. نن سبا خو پکې سنتیټیک سرکې هم راغلي دي یعنی آرټیفیشل چې کوم د کیمیکلو نه جوړیږي او زیاتر تقریبا هغه استعمالیږي ځکه چې خالص د سیو یا د انګور چې کومه سرکه ده نو د هغې ملاوېدل لږ ګران دي. بل دا ده چې سیو او انګور بذات خود بیا دومره ګران دي چې د هغې سرکه به یقیني طور باندې ګرانه وي او هر کس آن نشي افورډ کولی. خو که فرض کا کم انسان استطاعت دونه وي چې هغه اغشتی شي او هغه د انګور یا د سیو سرکه واخلي چې کم ته په انګلیش کې اپل سایډر وایي نو نن سبا تقریبا په زیاتو دکانونو کې ملاویږي، امپورټډ هم راځي. زمونږ لوکل چې کوم زمیندار دي هغې هم د انګور او د سیو سرکه وباسي او دا چې کوم دی نو په اسانه باندې ملاویږي. که د دې استعمال مونږ کوو راځئ خبرې پرې کوو چې د سرکې د استعمال سره مونږ ته څه فایدې حاصلیږي. د ټولو نه اول فایده دا ده چې دا د هاضمې دپاره انتهایی بهترین سیز دی. د ټولو نه اول سیز دا ده چې کله مونږ چرته رستورانټ ته لاړ شو یا چرته لاړ شو که تاسو خیال وکړئ نو هغې چې تاسو ته اپیټایزر روړي یعنی هغه سیز چې کوم تاسو وخورئ او تاسو خپل خوراک ته نور زړه کېدل شروع شي اوږې مو کي نو هغې کې اکثر د سرکې مقدار زیات وي، الکتروش وي. هغې د وجې نه ستاسو هاضمې عمل شروع شي او ستاسو معده روانه شي نو بیا تاسو نور خوراک نارمل کولی شي او هغه خوراک تاسو باندې بیا بوج نه جوړیږي. نو مطلب یې څه شو؟ مطلب یې دا شو چې یاره سرکه چې کوم ده زمونږ په هاضمې یا په زمونږ د هاضمې چې کوم عمل دی په هغې باندې د ډېر غټ رول دی د دې او دې سره زمونږ د هاضمې عمل سټارټ هم شي او تیز هم شي او ښه هم شي. نو مونږ که هر څه خورو هغه به ښه طریقې سره هضمېږي او زه بار بار دا خبره کوم چې هضمه دې ښه وي نو ټول صحت به دې ښه وي. بیا جناب سرکې کې وایټامین سی ډېر زیات مقدار کې موجود دی. وایټامین سی باره کې به انشاءالله زه تاسو سره ډیټیل کې خبرې کوم چې وایټامین سی څه سیز دی او د دې فایدې څه دي. زمونږ په بدن کې چې کومې خلیې دي کوم سیسټمز دي په هغې کې د وایټامین سی موجودګي انتهایی ضروري ده. زمونږ د بدن ټول سیسټمز یعنی زمونږ انزایمز چرته هم چې کوم دي، زمونږ هارمونز یعنی غدود زمونږ د بدن چې کوم دي هارمونز جوړوي، تایراید او دا مختلف دې کې د وایټامین سی دونه غټ رول دی چې دغه کله وایټامین سی دې ته میلو شي نو دا هارمونز دا جوړېدل او بیا د هغې ریلیز کېدل یعنی په وینه کې هغه هارمونز شاملېدلو لپاره وایټامین سی ډېر زیات ضروري دی. زمونږ د امیونټي دپاره یعنی مدافعتي نظام دپاره نو سرکه که خوري وایټامین سی به ورسره او هغې سره د بیماریانو نه به بچ وي. نو په بیماریانو دې چې کومې خرچې راځي هغه بیا په ځان باندې کولی شي، په خپل بناو سنګار باندې کولی شي او خپل ټیس ټپاس باندې کولی شي. نو دوایانو باندې به دې خرچې نه کېږي، صحت به دې ښي، امیونټي به ښي. لویو دپاره وړو دپاره د ټولو دپاره دا انتهایی ښه سیز دی. بیا راځم خصوصا اکثر خلک وایي چې یاره زما اکثر زړه خرابي خوراک ته مې زړه نه کېږي. دغه خلک که د سرکې استعمال کوي په خپل خوراک کې نو زړه خرابېدل یعنی متلی یا نازیا چې کوم ته انګلیش کې نازیا وایي دا به ورته کم نه کم وي او خوراک ته به ډېر ښه زړه کېږي، زړه به یې خرابېږي نه، د معدې مسلې چې کم دي دا به ورسره کمې وي. بیا هغه خصوصا زمونږ چې کومې خویندې دي چې کوم د حمل دوران کې دي د هغې خوراک ته زړه نه کېږي او هغې ته اکثر له په سهار کې زړه ډېر زیات خراب وي، الټیانې کوي، کوم ته چې مارننګ سیکنس وایي یا هایپرایمیسس ګریویډیرم ورته وایي په میډیکل ټرمینالوجي کې، هغې دپاره ډېر ښه څیز دی. که هغې د سرکې استعمال کوي نو په سحر کې د دغه خویندو چې کوم
زړه خرابېدل دي، الټي ورتلل دي یا خوراک ته زړه نه کېدل دي، هغه ورسره ډېر زیات ښه وي. بیا سرکه زمونږ په وجود کې زمونږ میټابولیک ریټ سیوا کړي. چې کله میټابولیک ریټ سیوا شي هغې سره زمونږ د وجود فاضل چربي چې کومه ده هغه ختمیږي او د چربي کمولو یو بهترین ذریعه ده. که د سرکې استعمال کوو دغه کولیسټرول وغیره دا ټول ورسره کنټرول وي. وزن که څوک کمول غواړي او هغې ډایټینګ کوي، سپیشل ډایټ استعمالوي، د هغې کې دا سلاد شو یا ورسره فروټ چاټ شو یا ورسره چنا چاټ شو، دا مختلف سیزونه هغې استعمالوي. غنم، وریجه، خواږه دا سیزونه کم کی، فایبر زیات کی خپل خوراک کې. نو که په هغه چاټ کې موږ سرکه شامله کوو نو خوش ذایقه هم شي او ورسره دې چې کومې فایدې دي هغه په وزن کمولو کې هم زمونږه مدد کوي. د وزن کمیدو چې کوم چانسز دي هغه ورسره زیات شي. شوګر، بلډ پریشر، د زړه بیمار، د ګردې بیمار، د جگر بیمار، که هر قسمه بیمار وي هغه د سرکې استعمال کوي هغه ته ممانعت نشته، یعنی سرکه په چا منې نه ده. دغسې کسان چې کوم بار بار بیماریږي، چاته د الرجي ولا مسلې وي یا مختلف داسې مسلې وي نو هغې ته وایټامین سي زیات پکاري، نو که هغې د سرکې استعمال کوي وایټامین سی ورته زیات ملاویږي. اوس دغه وایټامین سی او دغه مختلف چې کوم دي کې سیزونه دي هغې سره زمونږ مدافعتي نظام، زمونږ جسمانی، زمونږ ذهني صحت دا ورسره ډیر زیات ښه شي، ځکه چې د هاضمې نظام ښه دی او هغې سره بلډ سرکولیشن ښه شي، د وینې ګردش په بدن کې ښه شي. نو دا انتهایی ښه سیز دی. نو څنګه چې ما د ویډیو په سټارټ کې ویل چې د دواړو جهانو سردار چې د هغه یو سیز پسندیده وي نو یقینا د هغې فایدې به بېشماره وي او دا فایدې تاسو ته ډیره په اسانه حاصلېدی شي. خصوصا که تاسو د سیو د سرکه یا اپل سایډر دا استعمالوئ نو د دې فایدې تاسو ته 2-3 میاشتو کې پته ولګي چې تاسو ریګولر دا استعمالوئ. چیرې زما اکټیویټي ښه شوه، زه ستړی کېږم نه، زما وزن کمیږي لږ ده، زما وزن کنټرول دی، شوګر مې کنټرول دی، بلډ پریشر مې کنټرول دی او د زړه چې کومې مسلې دي، چاته انجاینا بار بار کېږي، چاته سټنټونه پاس شوي دي، هغه خلک یې که استعمال کړي نو د هغې دپاره یقیني طور ډیر زیات ښه څیز دی او تاسو یې استعمال کوئ او په 2-3 میاشتو کې بیا خپل صحت کې فرق وګورئ. دا ویډیو لایک کړئ، دا شیر کړئ او یاد یې ساتئ انشاءالله سرکې استعمال، د اپل سایډر استعمال، د سیو د سرکې استعمال شروع کړئ او فایدې به انشاءالله بیا په دې ویډیو باندې تاسو یو ځل بیا هم کمنټ کوئ انشاءالله چې ډاکټر صاحب تا کومه خبره کړې وه نو یقیني طور ډېره ټیک خبره وه. خپل خیال ساتئ. الله پامان.